سمون ته څه کوې؟ زه کیسه لیکمه. سمون ته څه کوې؟ زه کیسه لیکمه. اریت ته څه کوې؟ زه کتاب لولم. سبون څه کوي؟ هغه لوبې کوي. هیله څه کوي؟ هغه غوا رسموي. ته څه کوې؟ What are you doing? ته څه کوې؟ What are you doing? زه کتاب لولم. I am reading a book. زه کتاب لولم. I am reading a book. زه کیسه لیکم. I am writing a story. زه کیسه لیکم. I am writing a story. هیله څه کوي؟ What is Hila doing? هیله څه کوي؟ What is Hila doing? هغه رسم کوي. She is drawing. هغه رسم کوي. She is drawing. زبان څه کوي؟ What is Sabon doing? زبان څه کوي؟ What is Sabon doing? هغه لوبې کوي. He is playing. هغه لوبې کوي. He is playing. درنو ملګرو دا د پښتو درس وو. ته یعنی یو، لولم معنا ریډینګ، لیکم معنا رایټینګ، کوي معنا ډوینګ او شي معنا هغه، هی معنا هغه. پښتو کې هغه د هی او شي دواړو لپاره راځي، خو انګلیش کې بیا توپیر کوي. که نارینه وي هی راځي او که ښځینه وي شي راځي. که غواړئ چې زموږ دا ټولې ویډیوګانې تاسو ووینئ، زما فیسبوک یا فیسبوک پاڼه او یا هم ټیک ټاک در سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت.